سلامونه ګران دوستان مینه والا بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا همداسې یو بل ایرډراپ درته راوړی مخکې ما په دغه ایرډراپ باندې تاسو ته ویډیو جوړ کړی چې دغه ایرډراپ څخه تاسو کولی شئ آنلاین ډول باندې اندوز باندې ایرډراپ کې مثلا دغه کومې سکې چې دا سکې هم ترې وګټئ او د ده پر سیره باندې تاسو کولی شئ د څخه پیسې هم اندوز وګټئ ویډرا هم کړئ. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې که ویډیو مو چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دغه کوم ایرډراپ دی دا د ګولبین ماین گیم په نامه ایرډراپ دی. دغه ایرډراپ کې تاسو کولی شئ مثلا فری سکې ترې وګټئ. دلته ګورم مثلا فری ارننګ تاسو ته روانېږي دلته تاسو کولی شئ فری سکې ترې وګټئ. ګورم ملګرو دغه چې زه کلیک پې کوم چې کلیکټ په دې کلیکټ زه کلیک کړم ورته ملګرو ماته هلته جمع کېږي. ګورو کلیک باندې ورته کلیک کوم دا ملګرو ماته فری سکې دلته ټولېږي. دلته تاسو خپله وینئ چې ماته فری سکې روانې دي او ټولېږي. نو ملګرو په دې کې تاسو کولی شئ مثلا دغه فری سکې هم وګټئ. تاسو کولی شئ مثلا تاسو کولی دغه سکې خرڅ کړئ دغه څخه هم پیسې وګټئ او اوس مهال کولی شئ چې دغه څخه آنلاین ډول باندې ټون کوین وګټئ. ټون کوین ترې وګټئ او ویډرا هم کړئ. نو ملګرو د ټون کوین ګټلو لپاره به تاسو څه کوئ؟ تاسو ملګرو اول کې دلته راځئ. دغه ایرډراپ مخکې ما بلې ویډیو کې تاسو ته تشریح کړی تاسو ته مې درښودلی و چې دغه ایرډراپ کې څنګه کار کېږي څنګه مثلا لیول پکې پورته ځي چې شپې کېږي او چې شکې نه کېږي. نو ملګرو په یې ویډیو کې زه تاسو درښیم چې دغه څنګه کولی شو دغه کومې سکې چې دي ملګرو دغه سکې چې ملګرو موږ ته ښیي دا 1 میلیون سکو باندې مثلا 1 میلیون سکې تقریبا 2 ټون کوینه کېږي. دلته ګورم ملګرو دغه چې زه راځم په دې کې به تاسو ورته کلیک کړئ ادرس په دې به زه ورته کلیک کړم ملګرو. نو دلته چې کله ورته کلیک کړئ دلته بیا چې راځي ایکسچینج په دې ایکسچینج باندې تاسو ورته کلیک کړئ. دغه د ایکسچینج څه ده ملګرو په دې ایکسچینج ورته کلیک کوم. نو دلته ګورم ملګرو ماته څه وایي چې تقریبا 1 میلیون کوم دا کوم کوین یا سکې چې دي دا کېږي تقریبا 2 ټون کوینه. دا دغه سکې نه ښیي ملګرو ګوره دغه سکې نه ښیي ملګرو دلته وینئ تاسو دغه سکې نه درښیي چې مثلا دغه 1 میلیون مثلا 2 ټون کوینه دغه سکې چې ما سره مثلا صفر دي دغه سکې ښیي چې دغه مثلا 2 ټون کوینه کوي او تاسو کولی شئ ویډرا کړئ. اوس دغه سکې څنګه ترلاسه کړو دا طریقه نن درښیم. دغه لپاره ملګرو تاسو خو باید دغه مثلا دغلته ګور لیولونه لري مثلا دغه اول لیول داسې ده په دې کې مثلا زه کلیکټ وایم دا خو ماته خلاص ده مثلا دا بل ورته وایم مثلا دا هم کلیکټ وایم مثلا دا ماته خلاص ده اوس فری ارننګ پکې روان ده. همداسې دا بل مثلا دا ماته خلاص ده خو فری ارننګ تر اوسه کې نه ده روان او دا بل هم ماته ملګرو خلاص ده څه ده. نو داسې راځم ملګرو دا ماته بند ده. نو دلته ماته وایي چې مثلا دا په 15 میلیونه مثلا خلاصېږي او ټول مثلا 2 میلیونه مثلا تاسو ته سکې ګټه درکوي د ورځې او دلته مثلا دغه راته وایي چې مثلا په 10 میلیونه خلاصېږي او دومره سکې مثلا تاسو ته ګټه درکوي. نو بیا دلته راځم ملګرو دغه ماته ښیي ملګرو چې په 15 میلیونه خلاصېږي څه ده په 15 میلیارده لږ څه 15 میلیارده باندې خلاصېږي 50 میلیونه او تقریبا 1 لک مثلا دغه سکې تاسو ته درکوي په ورځ کې څه ده ملګرو. نو زه راځم ملګرو دغه غواړم چې دغه خلاص کړم دغه کوم هغه څه دی ډراپ چې دغه خلاصومه نو ماته دغومره سکې دي دغومره سکې ما نه کټوي چې یار دا راته خلاصېږي او که نه خلاصېږي. دلته راځم په دغه باندې ورته کلیک کوم چې ډولپ باندې ورته کلیک کوم ملګرو. نو دلته ګورو دا د ملګرو ماته دا خلاصه څه ده. نو دلته به اوس تاسو چې کوئ دلته به راځئ په دې ځای کې به دلته تاسو چې باندې ورته کلیک کوئ په دې ځای به ورته کلیک کوئ په دغه ځای کې دغه ځای کې به ورته کلیک کوئ په دغه ځای کې بیا ورته کلیک کوئ تر هغو دغه سکې لیول به پورته وي په دې به زه ورته کلیک کوم ملګرو. ګوره ملګرو دلته چې کله ورته کلیک کوئ دلته ګوره سکې لري دلته باندې ټول باندې ورته کلیک کوم. نو ګوره دغه به لیولونه تاسو ورته پورته بیایي دغه لیولونه به ټول تاسو ورته پورته بیایي تر هغو تاسو ته سکې فری درکړي. ورکر باندې ورته کلیک کوم ملګرو دغه ملګرو دغه مثلا دغه باندې زه ورته کلیک کوم چې دغه ماته خلاصېږي که نه. نو ګوره ملګرو دلته ما نه پیسې غواړي تقریبا څومره 6,000 6 لکه مثلا 1 میلیون 6 لکه سکې چې غواړي تر هغو دغه کوم هغه څه ده ماینر ماته خلاصې او د جې کې ماته مایننګ وکړي. ګوره دلته څه ده ملګرو دا د اخري کوم مایننګ چې ما خلاص کړي د باندې تاسو کولی شئ دغه مثلا لیولونه ورته پورته بوځئ په لیولونه چېرته پورته بیایي ملګرو یا په دغه ځای کې او په دغه ځای کې دا لیولونه ورته پورته بولي لکه دغه کوم چې ما پورته بولي لازم دلته ملګرو په دوا سره تاسو درښیم چې ما لیولونه پورته بولي ګور ملګرو دلته مایننګ روان ده. نو د ګورې تاسو په دې باندې زه ورته کلیک کوم دلته ما د لیولونه ورته پورته ځای مې ورته کلیک کوم. نو دغه د ملګرو ما ټول کوم لیول چې دغه مې پورته ورته ټول مې ورته فال کړي دي او دغه نور یو څو نه پاتې دغه هم زه ورته فال کوم. دا د ملګرو تاسو ټول وینئ. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې ملګرو دغه هم داسې ورته راسي په دې ورکر باندې ورته کلیک ګوره دغه ما ورته فال کړي مثلا دغه ورته نه ده فال شوی ده په دغه ځای کې به تاسو ورته داسې ورته کلیک کوئ په دغه ځای کې دغسې دا ورکړئ او دلته به مثلا دا ماینر بیا هم پاتې دا بل باندې ورته کلیک کوئ بل باندې هم داسې ورته کلیک کوئ خو دلته به ګوره دا کوم ماینر چې ده دا به انتخابوئ مثلا ما آخري ماینر خلاصېږي نو تاسو آخري ماینر ورته کلیک کوئ. نو ملګرو دغه کوم ایرډراپ لینک چې دا دغه ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی لږ تاسو کولی شئ راسئ پکې او کار پکې شروع کړئ دغه فری پیسې ترې وګټئ. د ویډرا کولو طریقه هم ډېره اسانه مونږ تاسو کله چې مثلا 1 میلیون سکې ترې وګټئ دلته به راسئ په ادرس باندې ورته کلیک کړئ په دې چې کله کلیک کوم ملګرو بیا به شاته راځم چې ما انټرنیټ لږ سیستم کار نه کوي نو بیا زه پلی باندې ورته کلیک کوم ملګرو دغه تر هغو ماته دغه ایرډراپ راوړي
لږ زره لوډینګ اخلي. ملګرو که ته چې پر ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.